خوشاله شه رکیه. ستا قسمت راویښه شو. ستا واده د ښار له تر ټولو شتمن سړي حاجي جمیل سره کیږي. رکیه په ژړا شوه. مهرباني وکړه زما نه زما ژوند مه اخله. زه لا یوازې یو 8 کلنه یم، زما زده کړه نیمګړې ده. او حاجي جمیل خو 8 کلن دی. وروره که مور او پلار ژوندی وای هغوی به هم همداسې کول. رکیه هغه معصومه نجلۍ وه چې خپل ورور یې د یو داسې بوډا سره تړلی و چې د هغې نیکه کېدی شو. ټولو فکر کاوه چې د هغې ژوند ختم شو، خو څوک نه پوهېدل چې د الله تقدیر هر څه بدلولی شي. کله چې رکیه 8 کلنه وه، مور او پلار یې د ټکر په پیښه کې وفات شول. له هماغه وخته د ورور اسماعیل او ورندار زرینې تر رحم لاندې ژوند کاوه. اسماعیل نرم زړی انسان و، خو د خپلې توندې ښځې مخې ته بېوسه و. زرینه داسې ښځه وه چې زړه کې رحم نه و. رکیه ورته یوازې یو بار ښکارېده. د سهار له اذانه سره به یې چیغې وهلې: ای رکې! پورته شه، چولۍ بل کړه، ماشومان مکتب ته ولېږه، سبزي هم راوړه. رکیه به له وېرې پاڅېده. نه یخنۍ نه ګرمي، هغې ته هېڅ ارام نه و. ټول کورني کارونه یې کول، خو په بدل کې به یوازې وچې ډوډۍ ترلاسه کولې. زرینه به خپلو ماشومانو ته ښه خواړه ورکول، خو رکې ته به یې سپکه ډوډۍ اچوله او ویل به یې: د الله شکر وباسه کنه، یتیمانو ته خو څوک نه ګوري. رکیه به خاموشه د هر څه زغمل او په زړه کې به یوازې دا کوله: یا الله ماته صبر راکړه. هغه ډېره ښکلې وه، خو د غمونو لاندې پټه شوې وه. د هغې یوازینی خوب دا و چې زده کړه وکړي او ډاکټره شي، خو زرینې یې ښوونځی بند کړ. نجونو ته تعلیم څه پکار، کور کار زده کړه. وخت تېر شو، خلک خبرې کولې چې د نجلۍ واده وکړي. زرینه اندېښمنه شوه، خو د رکې لپاره نه، بلکې د جهیز لپاره. هغې سوچ کاوه څنګه به له مصرفه ځان ترې خلاص کړي. هماغه و چې شکیله خاله راغله او د حاجي جمیل وړاندیز یې وکړ. یو شتمن خو زوړ او ناروغ سړی چې نه یوازې جهیز نه غواړي بلکې پیسې هم ورکوي. زرینه په زړه کې خوشحاله شوه. ژر به مړ شي، خو پیسې به موږ واخلو. اسماعیل لومړی انکار وکړ، خو بالاخره تسلیم شو. د نکاح ورځ راغله. کور کې هیڅ خوشحالي نه وه. رکیه د ژړا په حالت کې ناسته وه. کله چې حاجي جمیل راغی، ډېر کمزوری او زاړه ښکارېده. نکاح وشوه او رکیه د هغه کور ته ولاړه. خو هلته یوه بله کیسه پیل شوه. حاجي جمیل بد سړی نه و، هغه یوازینی او غمجن و. هغه رکې ته ویل: زه پوهېږم دا ظلم دی، خو زه یوازې وم. ما ته یوازې د یو انسان ملګرتیا پکار وه. رکیه د خپل نصیب منلو پرېکړه وکړه. هغې د خدمت لاره غوره کړه. د حاجي جمیل پاملرنه یې کوله، درمل یې ورکول، دعوې کولې. ورو ورو د دواړو ترمنځ د پلار او لور په شان اړیکه جوړه شوه. د کور نوکران حیران وو. دا نجلۍ چې کولی شول د شتمنې ښځې ژوند وکړي، د یوې خادمې په شان خدمت کاوه. هغې هېڅکله څه ونه غوښتل، نه جامې نه ګانې، یوازې خدمت. د هغې خدمتونو د حاجي جمیل حالت هم لږ ښه کړ. هغه به ویل: رکې ته زما د ژوند رڼا یې، ته زما لور یې. خو بل لور ته زرینه هست پیل کړ. هغې فکر کاوه چې رکې به هلته عیش کوي. یوه ورځ هغه او اسماعیل د ماڼۍ لیدو ته ولاړل. خو هلته یې رکیه په ساده جامو کې ولیده چې د حاجي جمیل خدمت کوي. زرینه حیرانه شوه: ته دلته هم خادمه یې؟ رکیه په ارامۍ ویل: دا زما کور دی او دا زما فرض دی. حاجي جمیل هر څه درک کړل. هغه پوه شو چې زرینه څومره خودغرضه ده. وخت تېر شو. ډاکټرانو 1 کال ویلي و، خو رکې خدمتونو هغه ته 2 نور کاله ژوند ورکړ. په دې موده کې د دواړو ترمنځ ژوره مینه د پلار او لور اړیکه جوړه شوه. خو یوه شپه حاجي جمیل ډېر سخت ناروغ شو. ډاکټر ویل چې وروستي ساعتونه دي. رکې یې لاس ونیوه. هغه په کمزوري غږ ویل: رکیه، زما وخت پای ته رسېدلی. ما ته بښنه وکړه، خو هر څه مې ستا په نوم کړي دي. یوه وعده راکړه، خپلې زده کړې به بشپړې کړې. رکیه په ژړا ویل: واده کوم. او هغه ساه ورکړه. ټوله ماڼۍ په ژړا شوه. خپلوان ټول راغلل، خو یوازې د شتمنۍ لپاره. 3 ورځې وروسته وکیل راغی او وصیت یې ولوست. په هغه کې لیکل شوي و چې ټول مال، ماڼۍ، کاروبار، هر څه د رکې دي. ټول حیران شول. خپلوان په غوسه شول، خو هیڅ یې نشو کولی. زرینه او اسماعیل شرمېدلي وو. زرینه ژر رکې ته ورغله او بښنه یې وغوښته: ته اوس ډېره شتمنه شوې، موږ سره ژوند وکړه. اسماعیل هم پښیمانه و. خو رکې په قوي غږ ویل: کله چې زه وږې وم، تا ما ته سپکه ډوډۍ راکوله. کله چې ما مینې ته اړتیا لرله، تا ما وپلورلم. زما خوبونه دې مات کړل. اوس زه ستاسې مرستې ته اړتیا نه لرم. هغوی خاموشه لاړل. رکې خپله نوی ژوند پیل کړ. هغې شتمني د خلکو لپاره وکاروله. یو روغتون یې جوړ کړ، یتیم خانه یې پرانیسته، بېوزلو نجونو سره یې مرسته کوله.
خلک یې ورکې اپا وبله. یوه ورځ هغې زرینه په کوڅه کې ولیده، سوال کوونکې. رکې هغه پورته کړه، کور ته یې بوتله، مرسته یې ورسره وکړه. زرینه بدله شوه او د یتیمانو خدمت یې پیل کړ. دا کیسه دا ښیي چې الله ظلم نه هېروي، خو رحم یې تر هر څه لوی دی.